اتفاق دا ملو شو دخنو ته څه توري قوم سپین ږیري وي که ماشوم وي نه مورچې نه غړېږي نه مورچا پرېږدي نه خپل کلي پرېږدي هر قسم مقابله کولی شي دا یې دښمن ته هم پاته ولګي ده دا هم پاته ولګي ده که دوی یرغمول وي هم ټوک ټوک بدنونه ورته رڅي هم کوم ځای کې دښمن سر آس کړو ما به ځای ته دو ځي نه نه یایي خپل خور او وطن سفیانه دپاره مجبور دی ځکه چې دغو دښمنو ټولو طرف نه لیارې د بندیبان کوم ځای ته به ځي چېرته به ځي خپل دفاع خامخا کوي دا دویمه دا درېیمه دا سبق ملو شو چې مرکز ټولو ته پاته ولګي ده چې مرکز مضبوطی ایک قوم مضبوطی ده مرکز مضبوطی ایک قوم مضبوطی ده دا خبره مو نه کوله خو وبکم کله جنګ شروع شو 3-4 ورځې پورې انتظار مو وکړو چوک به روځي ډیلینګ وکړي زه خپل شاګرد اخلاق حسین باندې فخر کوم نه فقط دا یو شاګرد اما اکثر شاگردان یو اخلاق نه هر شاگرد ایمو اخلاق حسین غوندې کې دي شکر الحمدلله خو فخر کوم خپل شاګردانو باندې نو کله درېیم څلورمه ورځ وشوه خبره ګاډه وړه شوه شینګار کاموده چې ډېره ترینګ وکړو هغه صاحب خبره بې بانده غوندې کېدی اوس به څه کېږي مو دا خبره ورته وکړه اوس دا توري قوم ته کوم پټوم هم نه مو دا ویله چې حکم ولجي پوڅه مو طرف نه عابد هغو ته ویر شه مو طرف نه ویر شه ورته ویر شه داسې وایه چې همدو ټیم دی همدو وخت دی اروزه زه نشته یم میدان کې څوک نشته چې قوم ته لیډینګ ځوانانو ته لیډینګ ویر کړي ته اروزه بیا کله اروزي همدو ټیم دی یو کمولوجی بل ایمو قدرمان سید اجاز میڈیکل والا سره یو بل علی شریو سید نمامو ته نه رځي دوی سره لوړل عابد هغو ته روغلو مرکز ته خو زه داسې خبره کوم ټول دنیا ته پاته ولګي ده ټولو ته پاته ولګي ده که مرکز مضبوط وي قوم مضبوط دی مرکز کمزور وي توری قوم بیا کمزوریږي دا جمله مو نه اورئ انشاءالله ښه سوچ سره دا خپل فکر او عقیدې اظهار دی چې مرکز مضبوطي چې کله وشي دې ته یایي اتفاق دې ته یایي اتحاد دا جمله رانه اورئ چې هر هغه شخص یا شخصیت فکر وکړه هر هغه شخص یا شخصیت یا عام کسان چې احساس ذمهداري وکړي دا ذمهداري چې مرکز مضبوط شي قوم مضبوط دی دا د احساس سره مرکز ته روشي تر دروازې نه نه دا د احساس سره اخلاص سره تعمیري ارادې سره تک دروازې نه اینه روشي ذاتي مفاداتو نه بالاتر تک دروازې نه اینه چې کله روشي د ټول صفاتو سره چې ښه سړی وي اینه روشي دې معنی چې مرکز مضبوطي قوم مضبوطي دی یا هغه شخص وي شخصیت وي قوم وي سپین ږیری وي عالم وي تک عقیدې سره که اینه روغلو اقصا ایمان نن هم اتفاق ده سبا هم اتفاق ده دین اوران ده دا دې معنی چې مرکز مضبوطی قوم مضبوطی ده دا دې معنی چې مرکز کمزوری قوم کمزوری ده دغه احساس سره روشي ذاتي مفاداتونه بالاتر روشي دقدار ته نو بیا اقصا ایمان نن هم اتفاق دین وړاندې هم اتفاق دین وروسته هم اتفاق
جان کې هم ویلي مو څه خوراک چې کوک شو ګوډي کرایه کمی رو نشي حتی دکاندارانو زه شکریه هم ادا کوم چې دوی موقع کې داسې کار وکړو څه هغه احسانات مو پرې روای نه شو نو امید لرم انشاءالله دین ورځ ته هم این مرکز مضبوطی و قوم مضبوطی دپاره که شیخ رجب علي و شیخ علي مدد خواریانې کړي دي نو بیا زه هم امید لرم چې هغوی خوارۍ باندې اوبو تالې نه شي د دین ورځ ته هم خواري وکړئ چې مرکز مضبوط شي مرکز مضبوطي ایتو مضبوطي دی ضروري دوې خبرې پاتې دي هغه ده چې ډېر تنګ ټیم کې کم ټیم کې خبره ختموله ضروري دی چې کومې خبرې په دقیقې پار نه کوي وروسته به بلې جمعې کې به وایم دا توصیف اختار کرنیل افسوس مو دا دی چې یو کور کمانډر چې کله روشي یا ټي وي کې چې کله بریفینګ ورکړي کوم سرکل کې افسران دي کرنلان دي یا میجران دي دوی کوم اطلاعاتو ته ورکوي معلومات ورکوي مغه معلوماتو په تحت یو کور کمانډر بریفینګ ورکوي خو ډېر افسوس سره دا خبره کوو چې کور کمانډر بیګا نه بل بیګا ټي وي کې دا بریفینګ ورکولو بیګا صدی کې هم دا ټکې کړی دی خو ډېر افسوس سره مو دا خبره کوو هغه دا یایي چې کورني کې دهشتګردو ټکانې نشته کورني کې دهشتګرد نشته کورني کې فرقه وارانه مسلې دي فرقه وارانه مسله نه شیعه سني مسله شیعه سني مسلې دي خپلو منځو کې په کور د دو حال کې دلته دهشتګرد نشته یو کور کمانډر یو ذمهدار سړی دا خبره څه کله کوي کېدای شي چې به ورته بریفینګ ورکړی وي چې دا خبره ته کوه اوس زه سوال کوم پوښتنه کوم دا کرنیل نه و کرنیل نه لاندې څومره کسان دي یا کېدای شي دغه ځای نه کوم رپورټ ورکوي خدای ته وکړو دا رپورټ صحیح ورکوي یوه پوښتنه زه دا کوم چې هلته دهشتګرد نشته شرپسند نشته زمینی حقایق پټوله دا غداري د ملک سره هم و دغه وردي سره هم خیانت د خیانت ځکه دی چې دا وردي دا یوه خبره نه پړه دریم سبب بلشخیلو جنګ کې دا هم حکومت ته پته ولګېده چې حکومت 14 جنګونه وړاندې کړو خو توري قوم ته مرحبا وي هر قسم حربې استعمال شي چې توري قوم ټکره روشي ملیشې سره فوج سره خو مرحبا وي توري قوم ځان قربان کړو خو دغه وردي سره ټکره ځکه زه دا سوچ کې چې دا وردي امانت دی پاکستان قوم طرف ته اوس هم وایو چې دا وردي کوم کس دغه وردي کې راځي هغه نه شیعه دی نه سني دی نه هندو دی نه سیک دی بلکې دغه ملک حفاظت کوونکی دی چې کوم کس وردي کې شیعه سني کوي که نه هغه نه شیعه دی نه سني دی بلکې د قوم حقدار دی مو دا پوښتنه کوو چې ته یې چې دهشتګرد نشته زمینی حقایق پټوئ خیانت کوئ خیانت ما کوي معلومات صحیح ورکړي دا دهشتګرد که نه وي نه یو کال تقریبا یو نیم کال یو کال وړاندې دلته کورني کې دا توصیف اختر خبرنګارانو ته بریفینګ ورکولې ټیم کې لار کورم په باره کې ویله دا دهشتګردانو مضبوط اډې دي دلته بیا خپله یې ویله بیا ششو په باره کې هغه غوڅې وښیلې هغه سرنګونه چې دهشتګردو جوړ کړي وي هغه سرنګونه وښیلو دې تصدیق وکړو چې دلته دهشتګرد شته نن څنګه بیا دهشتګرد نشته یا یې تو کرنل درغجان دی که درغجان نه وي نو بیا ته درغجان یې
چې کور کمانډر یې دوره وټ افسر دې سترګې پټوي څوره سولم د څوره زیاته دی دویمه پوښتنه د بیګا کور کمانډر خبره کوله چې کور مې کې دهشتګرد نشته افسوس دی ځان ته توصیف اختر ناست و کور ناست و پوښتنه کړې وه که نه زه ته څنګه کور شئ کوم ځای کې تو د اخبا زخمي شوه دهشتګردو وکړو که بلجو وکړو که توری وکړو پښتانه په کار وکړي وای که نه دا کار شو چا کار کړو دهشتګردو دې په باوجود یې چې دهشتګرد نشته درېیمه پوښتنه ارشد مجید پیر خپلې خلخانې سره راتلو دود کال سره ورباندې برید وشو چا وکړو دهشتګردو وکړو که بل